السلام علیکم ګرانو دوستانو. د فضل حق باروکي او د مینوالو دپاره ډېر زیات د خوشحالۍ خبره. فضل حق باروکي د استرالیا په بیګ باش لیګ کې اخیستل شوی دی. دا لومړنی افغان تیز توپ اچوونکی دی چې په بیګ باش لیګ کې اخیستل شوی دی. تر دې مخکې زیات افغان لوبغاړي د دوی سره لوبېدلي دي. نبی، راشد، مجیب، نور احمد لکنوال، قیس احمد، ظاهر خان دا لوبېدلي دي، خو تر اوسه پورې چټک توپ اچوونکي په بیګ باش لیګ کې د افغانستان څخه نه و لوبېدلی. نو دا د افغانستان دپاره یو ستر زیری دی او د فضل حق باروکي دپاره ډېر زیات د خوشحالۍ خبر دی چې په بیګ باش لیګ کې اخیستل شوی دی. فضل حق باروکي د استرالیا په بیګ باش لیګ کې واخیستل شو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چپلاسې چټک توپ اچوونکي فضل حق باروکي د استرالیا په بیګ باش لیګ سیالیو کې له سیډني ټینډر لوبډلې سره د لوبېدو تړون لاسلیک کړ. دا لومړی ځل دی چې افغان چټک توپ اچوونکي په بیګ باش لیګ کې لوبېږي. د معلوماتو له مخې سیډني ټینډر لوبډلې د ډرا پر مهال انګلستاني لوبغاړي ډیویډ ویلي اخیستی و، خو اوس په دغه په نه شتون کې فضل حق باروکي ورسره ولوبېږي. باروکي چې د هند په غوره لیګ یا IPL کې هم د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې لپاره لوبېدلی دی. په شلوریزه فارمټ کې کرکټ ډېر حالي شوی دی. دغه 22 کلن افغان لوبغاړي په 33 شلوریزه نړیوالو لوبو کې د 6.35 په اکانومي سره 15 ویکټې اخیستې دي او په شلوریزه نړیوال جام کې هم ډېر ښه ولوبېدی. د سیډني ټینډر لوبډلې مدیر اندریو ګیل کریسټ وایي فضل حق باروکي یو راپورته کېدونکی استعداد دی. هغه په نړیوال شلوریزه جام او اسیا جام کې استثنایي کرکټ وکړ او په ښه فارم کې له ټینډر لوبډلې سره یوځای سو. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.